الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. دلتا حافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله يوا خبره دا کوي چې ګوري حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفاع کوله. رسول صلى الله عليه وآله وسلم دغه دعا وتوکل اللهم أيده بروح القدس. خدایا روح القدس ته وایي. ابن حبان دا وایي چې په دې زمانہ کې چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دفاع کوي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا دا بل دعا. دلته یوه مهمه نکته ده، د هغه نکتې لپاره زه بیا دې ځای ته راوڅرخېدم. هغه نکته څه ده؟ هغه نکته دا ده چې امام ابن حبان رحمه الله وایي په یوه زمانه کې علم دغه علم دونه نه دی اوجب لکه په دې زمانه کې چې واجب اوجب دی، واجب نه اوجب صيغه تفضيل. بیا دی وایي دا ولي ولذهاب من كان يحسن هذا الشأن. دغه شان چې چا سمبل کړی و ښه هغه خلک ولاړ. وقلة اشتغال طلبة العلم او په دغه شي باندې طلبة العلم کم اشتغال لري لأنهم اشتغلوا في العلم في زماننا هذا. علم کې مشغول سول وصاروا حزبين دي دلته په بعضو کې دا حزبین دي په بعضو نسخو کې. بهرحال د ده چې مطبوعې دوې نسخې دي په ټولو کې حزبین یې لیکلي دي او ښه خوند په هغو کې دا ویل چې په یوه نسخه کې دا ده. خو زه دا حزبین والا نسخه وایم ځکه چې ډېره نو دوې ډلې سوې خلک چې شوې مراد دواړه یو. فمنهم طلبة الأخيار الذين يرحلون فيها إلى الأمصار وأكثر هممهم الكتابة والجمع دون الحفظ والعمل به وتمييز الصحيح حتى سماهم العوام الحشوية. والحيز الآخر المتفقهة الذين جعلوا بالاشتغال مع الآراء والجدل. دا دوی ډلې یوه ډله د فقهاو ده هغو پر آراو پر جدل باندې ډېر زور کړی. بله هغه طلبه اخیار دي چې اسفار کوي. د هغو خلکو اکثر همم د هغوی خلکو اکثر همم هغه پر دې دي چې جمع وکړي کتابت وکړي دون الحفظ والعمل به. دون الحفظ والعمل به یعنې هغه خلک سفرونه کوي د یوه حدیث لپاره 2 میاشتې سفر وکړي، څوک میاشت سفر وکړي، چا څونه ترکي جمع کړي، چا څونه ترکي جمع کړي، حفظ هم نه کوي، عمل هم نه کوي. یعنې مانا خپل د وس مطابق عمل خو کوي، خو مطلب هغسې عمل یې نه وي لکه د بعضو خلکو چې دا ډېر ښه عمل یې هم د دوی جل د اهدافو نصب العین نه وي او تمييز الصحيح من السقيم هم جل هغه خالي جل د اهدافو د دوی وي هغه خالي چې شي ګوره دا د دین څونه غټ کار چې جمع ټول ستا ته د روات نه در معلوم، د هر راوي شاګردان نه در معلوم، پر شاګردانو اختلاف نه در معلوم، بیا ته حکم پر حدیث باندې لګولی سې. دغه خلک دلته دغه یوه نکته ادا کوي په دغه عبارت کې وأكثر هممهم الكتابة والجمع دون الحفظ والعمل به والتمييز الصحيح حتى سماهم العوام الحشوية. دغه خلکو ته عوام حشویه وایي. عوامو څه کوي دا په عقایدو کې چې ډېر ننوتلي دي دغه خواص هم دغه ډېر خطرناکه بس په دې کې هېڅوک سالم نه ننوتلي. په تاریخ کې یو سړی هم تاسو نسئ راښوي که پر دا یو جانب پر ننوتلی دي که په دا بل جانب چې دی سالم راوتلی بیا له دې چې دی دین امت ګمراه نه کړي. نو په دې وجه باندې موږ همیشه دا توصیه خپلو ملګرو ته کوو کنې ما کتلي دي د زاهد کوثري صاحب دا یو مقالات ما د اتیا وارم ډېر کتلی. اوس دا خبرې څوک نشي کولی که دوی بل څوک دي وکړي زه بیا سوال کوم. کنې زما سره د خلکو کې 300 صفحې دي ولیکې په دې کې د یوه یوه لیکه په هر ځای کې چې خوښه د کوثري عبارات استعمال کړي که ما نوم ته راویستل ما ته بس زما سره په هغه ګړي ملامت ولیکي په هغه ګړي دا اوس یې راواخلي کوثري صاحب راواخلي د 2 واره عبارت ویل که درېیم واره په یاد ما کتلي دي په دې کې ډېر کوثري د کتونه
او ډیر نور خلک هم ډیر دقیق کړي اوس هم خلک څه خلک ائمه د دې فن بولي خو هغه بالکل د دې فن بالکل د دې کار سره نه ولري بالکل دې ته مې ورمنډېږم بالکل نه ولري بالکل نه ولري زه څه وایم زه دا وایم زه څه وایم چې بالکل نه ولري ځکه دونه په ننوتلي دي چې د امت بیا له پدې کې بعضې داسې خلک هم شته چې چا اقوال کوي تصحیح دغه ورکوي دا ګوره هغه کسان دي حتی سماهم العوام الحشویه څوک وایي او دغه عبارت څوک وایي ابن حبان اوس نو یو راسي چې زه د ابن حبان رایه در وښیم حشویه دغه خلکو ته وایي د مثال په توګه دوی خو اوس د شمس په سر راجمع کوي حشو خو دوی دغه خلکو څه تعبیر کوي چې الله ته علوي حسي زموږ عقیده خو معلومه ده موږ پر ماتوریدي عقیده یو خو موږ ننوځو نه نو په خلکو کې بحث نه کوو بس هر څوک پوه شو خپل رب پوه شو موږ نه پسې ورننوځو که پسې ورننوځې بیا به ابن خزیمه وړې د مابینځای بیا به داروي سجزي وړې د مابینځای بیا به عبدالله ابن احمد ابن حنبل به وړې دې دنیا به وړې یعنی هېڅوک چې نه وي زه تا ته دا وایم چې یو عبدالله دې یوړی 50 جلد مسند احمد دې د مابینځای ولاړ څو ذاکره روایت قطعي ته روایت لږ سړی چې خپل کار کوي دې ته هم ګوري چې نتیجه کمه ځي بهانه خیر زه دې بحث اوس نور نه اوږدوي ځکه اوس ابن حبان د کومې رایې سړی چې دی دا وایي چې دې محدثینو ته خلکو حشویه ویلي خاص په دا عقیده کې چې دا دی الله ته دا حد نه ثابتوي پر دې باندې دی د سجستان سره متسوي امام ذهبي ابن کثیر ډېرو خلکو دا خبره راکړې ده زه پر ده باندې چې دا خبره سوې ده پر ده باندې د ده پوښتنه ځینې سوې ده چې ابن حبان څنګه سړی و باره دوی دا ورته ویلي دي وکیف لم اره هغه سایل چې دا چا سوال کړی غالب ما په بل کتاب کې دا لیکلي چې دا د انصاري رحمه الله هغه ورته ویل چې وکیف لم اره ونحن اخرجناه من سجستان دی موږ له سجستانه څخه ویستي ولې كان له علم كثير معناه قيقوي كان له علم كثير كثير علم مسرد ولم يكن له كبير دين ديت من دار سري قدم علينا ديت يسكوس راضي فانكر الحد لله ده الله سيب حد يعني الله سيحد نكبي فاخرجناه انا مش دايما يستمر تو يا الله تحدث يا ده وصل يستو خبر بك فردي خبرت الصن والمقام والكريم يا سيدي بدي يستلي بالا چې دا مخرج دي دا هم ښه کسان چې دا مخرج دي دا هم ښه سړی ګوره مبارزه یې هم کړې ده پر دې باندې تکلیف هم وړی دي د هغه پس هم وایي چې دغه خلک چې دوی حشویه بولي دا څوک هغه یې معذور ګڼلي دي په هغه کې زما په کتاب ګورو ستاسو سره خلاص شو نه موږ خلاص په دې ځای څنګه مې خلاص ګوره دی ده چې ابن حبان مبارزه هم لري په عدم ثبوت د حق لله عز وجل په دې کې مبارزه هم لري او پر دې باندې څوک هم کړی دي د وطن څخه هم ایستل سوي بیا هم او چې ایستل دي دا رایې د محدثینو دي او بیا هم هغوی ته ښه نظر لري هغه خلک ته ښه نظر لري بیا امام ذهبي پر دغه خبره باندې په خپل تاریخ الاسلام کې په سیر کې په دې لږ خبره کوي فقال انكار الحد واثباته مما لا ياتي به نص الله صحت ثابت کړي زندګي دا نص نستفيد فيه والكلام منكم فضول فدي كتاب تخبري تشوي ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الاسلام لا رد كم خبرك الله سنقول يا شيخ وما يعلم تاويله الا الله بس ولا والراسخون في العلم يقولون امنا بس دا كم يقول تتشاور تبدا اورجيشان د عقل د حتى الورد ولې نه مني که په دا یوه خوا کې زور کوي هم دې کور خرابېږي که په دا بله خوا کې کوي هم دې کور خرابېږي ځینې شیان د عقل د احاطه لوړ دا چې ته په دا هر طرف کې ځې دا بیا ته معقولې خوا ته وړې پایې ته معقولې خوا ته وړې نو په دې شیانو کې به الله سړی ځان نه ستړی کوي والإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء من قواعد العقائد د الله په نیز باندې د الله رقم د الله مثل دا د عقائد د قواعدو نه ده ذهبي عبارات زمان والإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء من قواعد العقائد ده عقائد لقواعد من قواعد العقائد مضاف إليه مختلف ده عقائد لقواعد أو بل وكذلك الإيمان بأن الله بائن من خلقه
باين دي خلق سموش كبدي شان كم بلا متميزة ذات المقدسة من زواج مخلوقاته بیا دغه بل دا خبره کړې ده چې دا نبوت چې د علم او عمل د دې صدیق دا راستلې ده چې د نبوت مکتسب پردا کوم د مبارزه کړې ده بیا هم خلک شي دي پوری اوس په ځای خبره درته وکم یعنی دغه ابن حبان رحمه الله په دغه مجوحین کې دعوه چې اکثر همتونه د دې دا داو چې جمع نور نه بس کاو نه نو والعمل دي دایم اغراض السيو كنو اسلو كنو او تمييز صحيح تمييز صحيح او لا دام دا درس المخالد جمع المخالد جمع دا دین کار نه نو دلته یو بل نقطه مشتبهات راځي هغه دا چې سړی جامع الكمالات نشي لازم مفتي بزمانه کې مفتي زمر دون شخ طبي دون شخ دای خو بل ولا جراوه ولا كمفتي انا کې مخ به خبره وايي بتغيش يعني ما كيش أنا بدي بسرعة كشكري سرير القصة جرا وبدون قصة بارك نور جبارة وسريع عندهم كذي لا شيء غير تشكو قلب داوس دام يومي قرد شام في وسرك دا نصر رجل كيش دا نس كذي سرير محدث مسي كذي سرير ده نيوا خبر اللي قام تعالى بتوكم مفتي وسدا قاندي الله تعالى جل وعلا فضل بكرم بإحسان توجد لدينا جوت توصل الحمد لله بشتني إلياكي جوت تروان دا وصل مسلم تروان ميجي دا وده فين سمر تمن تقول بدي وخلق ده زلون ده رجوع بدي وروتة كوي بدي أواس الله باك داو بس بدي نور شام ده مش نقدر ده شيء ده أواس خلق ترسول دام بإخلاص بجذبة بيدرس وقت وده شيء بجذبة إقبال سابوي मैं बंदा ही नादा हूँ मगर शुक्र है तेरा रखता हूँ निहार खाना लाहूत से पैवन इक्वल वलई ताज़ा दिया मैंने दिलों को लाहौर से ताखा के बुखारा व समरकंद तासीर है ये मेरी नफसी की खजा में मुर्गान सारखा मेरी सोहबत में है खुर्सन लेकिन मुझे पैदा किया इस देश में तूने जिस देश के बंदे है गुलामी पे रजामन बात साहब वही मैं बंदा ही नादा हूँ मगर शुक्र है तेरा नादान ना को बंदे मगर ब्याम स्ता शुक्र भी दलाहूत ज़ात सर रखता हूँ यहाँ खाना लाहूत से पैवन दरअसल ब्याम पैवन दो पैवस्तुन दालरम इक्वल वाला इताज़त या मैंने दिलों को यो नए जज्बा में वर्क ज़रूर होता लाहौर से ताखा के बुखारा व समरकंद बड़ी रुखल में खपल आवाज़ वाले लाहौर से द समरकंद और बुखारा दर्जे को और तासीर है ये मेरी नफस की खज़ा में वैदा ब्याम ज़माद ज़रा زما आवाज सोच दी दर्द दी इखलास दी زما په आवाज की چې تاثیر है ये मेरी नफस की खजान में چې په دې زمانہ کې نه کدانې چلا مرغان سحر خان میری صحبت में है खुशन या مرغان د سحر سنا ويوم की مرغان زما په مجلس کې خوشحال دي लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने जिस देश के बंदे है गुलामी पे रजामन लेकिन खुदा पाका इकबाल वाई या अल्लाह په قوم کې پیدا کړم چې بندگان په غلامي خوشاله زه د ازادۍ درس کوم زه د حریت درس کوم زه د لوړوالي درس کوم زه د لوړ پرواز درس کوم خدای شته دي همتونه شته دي کم دي خیر نو اوس وري دا ابن حبان رحمه الله یو تدبیر نادر نقطه ادا کړي اول سره جميع الكمالات نسكري او سره دي چې اختلاف دي سره دي چې د وطن استل سره دي چې د ټکونه تیر کړی بیا هم دی وایي چې دا کوم خلک چې حشریه بولي دا څوک دي دا عوام دي دا نه پوهېږي په اوس څه خبره نو دا الله پاک جل جلاله په چا یو طرف سمبال کړي په چا بل سمبال کړي په اوس خلک زموږ څنګه ده اوس وایي اوس د لري ځای سره ما چې دا مشهور کړی ده د لري ځای سره د نیمروز چې چارتون ټول خلک وایي د څوک خلاف اوس بل شی نشته ورور تصوف خو همزان مدنهم د سفیان ورزم هم دا بیعت هم کړی د دیوبند کې کړی نو دا څنګه سچ دا تصوف راز دی باید راز وساتل دا پلانې صاحب وی دی مخامخ پلانې صاحب بیا وی دی پلانې صاحب وی دا څه ما ته معلومه دي علامه شرعانی رحمه الله من الكبرى او الانوار القدسیه کې دا کیسې مې ښه ډېرې کړي او زه د ابن عربي او د شعراني دواړو کتابونه په ډېر ذوق شوق ګورم
خو دا اراده نه لرم چې بیا زه خلکو ته وایم چې لاس راکړئ بیا زه به یاد ورسره وکړم بیا ورته وایم د فلانۍ لطیفه دي څنګه د فلانۍ لطیفه ذکر دې کېږي که دې نه کېږي کیفیت چې څه شي دی راته ووایي چې زه په اسمان کې سایکل چلوم دا کیسې زه اراده نه لرم دا کیسې زه اراده نه لرم وګوره دا میدان اوس هم بلول غواړي دې ته زه اراده نه لرم چې زه د خلکو سره دا پوښتنې وکړم چې تا شیخ عبدالقادر جیلاني ته په سر کښته کاوه کیفیت دې څنګه دی دا یوه مکه شریفه مناظره دې ته زه اراده نه لرم بس زه دونه اراده لرم چې د دیوبند د علماو کوم تصوف دی هغه ته نیک نظر لرم ورځم د دنیا په شپه باندې ذکر ورسره کوم باقي نور بس د دې سره داخل یم چې د قیامت په ورځ باندې بیا زه وایم چې زه د فلاني مفتي صاحب سره زه ورسره وایم چې دې ذکر کوم نور نه چې کوم اراده لرم نه د بیعت اراده لرم نه چاته ورکوم نه بله د نور خلکو څه غواړم په دغونه زما بس او دا کار مې کار غواړي او پوه شوه خبره بس دا شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله مې ویل دي فلانی مې ویل دي د دې بیا زه دا شان اعتراض هم لرم دا کیسه باندې اعتراض هم لرم چې یو شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله په خوب ویلي دا بل زوی مړی دا دی چې په حضرت علي رضی الله عنه کېږي هغه په خوب ویلي دا بلې مدرسې د خلیفه صاحب شاګردان د هغه په خوب ویلي هغو چې ویلي بس دا بل بیا معقېدل نه کړي دا ډایرکټ د فاطمه الزهرا رضی الله عنها په خوب ویلي ده چې فاطمه ویل دا بل خلیفه صاحب ته خبر شو هغه به څوک ولاکه د وویل بیا هغه خوب په منبر کې بیانوي د دې کیسې زه مخالف یم که څوک خوا به دی مخالف یم که خوشحاله کېږي مخالف یم که یوازې خو د دا احادیثو دفاع زه کومه دا زه کومه که دا اوس دی ما سره اوس خدای دې ډېر خلک ما سره ناست او ډېر خلک یې دا علت یې ما اوري زه نتیجه دې رات ته پرېږدم دا کار په والله که پرېږدم یوازې کوم ما ډېره پخوا ولیدي که دا دیوالونه دا درختي دا غرونه دا ډبرې دا کائنات انسانان مشهور دا هم راته وایي چې دا موضوع روایت خو دی صحیح دا موضوع دی خو ته مه وایه چې موضوع دی لکه زما په ذات خدای قسم دی چې زه پرېږدم زه یې وایم او زه دا فکر کوم چې په درخته کې شیطان ناست ماته دا وایي قطعا بل فکر نه کوم او په دا ډبره کې دننه شیطان پروت دی هغه ماته دا وایي دا شان د خلکو پخوا هسې نه زه کوم نو دا چې یو سړی جامع الکمالات نشي کېدی دا نشي کېدی چې اوس به زما زړه به نیم شوري ذکر به کوي او زه به ته د حدیث هم وایم موضوعات هم بیانوم فلانی کوم خو وروره دا دی د څوک څه نه یم منکر نه یم منکر نه خو دغه تصوف راز دی تصوفیانو څه دا تمنا لرم چې دا راز دی راز یې وساتي او په دې دلیل مه نسئ چې دا په کتابونو کې لیکلي دي دا په کتابونو کې هم راز دی ځکه دا د دا خلکو کتابونه خو هغه دغه خلک دي زما د ابن عربي کتابونه کتلي چې زه ورته دې ته شو سم اریان مو ولا کړم ته یې نه دي کتلي دونه نادر خو خدای چې درته وایم چې دوی به عربي اریان شي چې تا اوس څه وایي نه وایم ما ساتلي دي ته دې د ډېرو کتابو خبرې د بیانېدو نه دي هغه راز دي نو صوفیان او د دې مریدان د راز خبرې باید راز وساتي دا اوس چې زموږ دي دا کوم پیر صاحب چې دا اوس پاتې وخت حضرت مفتي شاه صاحب هزاروي صاحب وایي عزیز الرحمن هزاروي څوارلس کاله خلافت در پټ ساتلی څوارلس کاله د دې چا خلافت لکه د زکریا کاندلوي رحمه الله دا زموږ باید موږ دا راز ساتي دا خلاصې دي پیر صاحب کښېني بیعت ورکړي دا په منبر باندې دا کیسه نه بیانوي چې دی شیخ عبدالقادر جیلاني را روان و زه د دې خبر یم تر څنګ سره تېر شو بېرته زه په راوګرځېدم بیا رنګ بیا سره دا کیسه کیسه دي نه بیانوي دا د منابرو خبرې نه دي دا د منابرو نه دي دا رازونه دي دا باید پټ وساتي صحیح شو دونه بهرحال دا زموږ په خبره کې خبره څه خارج ته ولاړه خو خلاصه بس دا هغه چې یو سړی جامع الکمالات نه نشي کولی سبحان ربک رب العزة عما یصفون